قومندانه هغه خواته لاړل. کومې خواته؟ هغه خواته. زر کوئ هلکانو ورپسې ورشئ. امر مو په ځای کې قومندان صاحب. قومندانه نن ځکه که بام دی په نن ځکه که بام دی. پروت وکئ. امورې خوشکه نغره موږکه. پام کوئ، خواره شئ، یو ځای مه ودرېږئ. دلته پټ شه کاکا. کوناک یو ځواب راکه کوناک. شفیقه هسه څه خبره ده؟ دا چاودنه د څه شوه شفیقه؟ بې شرفه دا هر څه ستا لپاره وشول، کار مه خرابوه، خپل عسکر ښخ که، زر کوه. څه خبره ده سرداره؟ له بلوک سره اړیکه ونیسه. هڅه کوم قومندان صاحب. خو شفیقه ځواب راکه، څه خبره ده؟ شفیقه ځواب راکه کنه. زر کوه که زغملی نشي ډز وکړه. د بلوکار پای ته ورسېده سرتېرې. اصلي چاودنه به اوس وشي خو ستا عمر دومره نه دی پاتې چې هغه وګورې. مخکې شه هله نو. لورې ګرانې. ښه یاسمین؟ ښه یې؟ تاسو ښه یې؟ ټول ښه یې؟ ځواب راکه کوناک، ځواب راکه. چاودنه وشوه قومندان صاحب. شکر دی موږ ښه یو. مرګ ژوبله نه لرو. پوه شوم کوناک، پام کوئ. عسکرو راځئ، له ما سره راځئ. ګرانې لورې خدای له تا نه شکر کوم. د دې کار حساب به د هرومرو ورکوي ځیلان. سازمان به ستا د خیانت هېر نه کړي. سرتېریه پرته له تا څخه نور څوک په دې خبره پوهېږي؟ ها پام کوه سرتېریه، پام کوه چې ونه خوځېږې. زړه در باندې نه سوځومه. په دې معنا چې زموږ په منځ کې جاسوسه ته وې، خو تر اوسه هېڅ هم پای ته نه دي رسېدلي. بلوک دې وژغوره، ګورم په دې هدیره کې چې څوک دې څنګه یې ژغورې. ته څه وایې احمقه؟ زه دا وایم چې هغه ډګروال او هغه سردار نومي قمندان به لږ وروسته ووژل شي. زه کونجا یم. په تابوت کې بم شتون لري. کونجا بیا یې وایه، پوه نه شوم. بم شتون لري کایا، په تابوت کې بم شتون لري. ډګروال او تا وژني. قومندان صاحب تابوت او قبر ته مه نږدې کېږئ. افسره قومندان وساتئ. ارهانه زر کوه د سیمې امنیت خوندي که. منډه کوئ، زر کوئ، لرې شئ، سمدلاسه ځان له قبر څخه لرې کوئ. څه خبره ده لکه چې پوه شول؟
کونجاکایا ژوندی اوسې دلته لږ تر لږه د 100 کسانو د ژوند د ژغورلو وسیله وګرځېدې آسمین اخور جانه اخوره اخور جانه سوري وتړئ اخوره صبر لره خوري خدای دې وبخي وای خور جانې ماته وګورئ مورې ترورې ودرېږئ مورې ماته وګورئ باریوان چېرته ده مورې د خپلې مور قبر ته لاړه ته ښه یې زویه کوم ځای کې چاودنه وشوه زه ښه یم مورې باریوان دې ځایو کې نشته د قبر سر کې څوک نشته مورې ته ودرېږه مورې هلته وګوره مورې باریوان هلته څه کوي مامیشه زویه مامیشه صبر وکړه زویه خدایه ته راسره مرسته وکړه مامیشه زویه زه نور نشم زغملی زرکوه مخکشه زرکوه زه مخکشه شاته مګوره زرکوه د انسان غوندې روانه شه که نه نو ولمه دي ما او تا به حساب کوو روژده ودرېږه جلۍ وګوره سرتیریه راته مې څوک راوستې ده دا خو باریوان ده په دې معنا چې نه ده مړه شوې نو دا مړه وګڼه تا خوا دې خوا یو ځل وګوره زه د دې کار پای ته رسومه زرکوه مخکشه جلۍ مخکشه زرکوه دا زوکه کنه زرکوه ما خوشکه بې شرفه درته مې وویل چې خوشې مې که درته وایم چې خوشې مې که بې غیرته دې غره مو ککه قماندانه که زه خوشې شوم نو تا هم له ځان سره غورځوم له دې څخه مخکې چې ته ماته ګواښ وکړې وګوره چې تا کوم ځای نیولی یا خدایا ته ما ونه شرموې موږ راورسېدو زرکوه قمندان صاحب لاس مې کلک که پام کوه خوشې نه کړې زه یو ځل وژغورل شم زه تا 50 دورې وهم د فاطمې زویه ستا د ناوخته را رسېدو سزا وایي قمندان صاحب 50 دورې ډېرې نه دي داسې چې دنه خوشې کوم دی خبرې به کوه زرکوه پورته شه پورته شه قمندان صاحب نشي کېدلی چې د 50 دورې 100 دورې شي ستا په پورته کولو ډېر ستړی شوم 50 دورې نه د فاطمې زویه 100 دورې هغوی به د ډز غږ واوري خو ډېره به ناوخته شوي وي هغوی ستا ژغورلو ته او زما نیولو ته
ډیر ناوخته به راشي. ما له تا سره مینه درلوده مامیشه، ما له تا سره مینه درلوده. تومانچه دې وغورځوه بې شرفې، که نه سوری سوری به دې کړم. تا باریوان مې کسه ګڼلې ده ها؟ مامیشه شاته دی مامیشه. پاسېږه بې شرفه، مخکې شه. تر څو چې زه ژوندی یم څوک نه پرېږدم چې باریوان ته څه ووایي. زما لپاره کومه ستونزه نشته عسکره، همدارنګه ډیره ښه خبره ده چې دواړه مینان سره یو ځای ووژل شئ. ما ته وګوره، یو کار کوو، په ما چې هر څه کوي ویې که، خو باریوان پرېږده چې لاړه شي. هغه پرېږده روژده، پرېږده چې لاړ شي. ستا ستونزه له ما سره ده. زه نه غواړم چې تاسو سره جلا شئ. همدا اوس به مو ووژنمه. دودو مورې. له هغې خوا یې غږ راغی زمریانو، راځئ. مورې دودو مورې، مورې دا تا څه وکړل؟ رسیلانو مامیشه. مورې تا څه وکړل مورې؟ تا ولې خپل ځان زموږ مخې ته وغورځاوه؟ خپل ځان دې ولې د مر خولې ته ورکړه مورې؟ مه مړه کېږه مورې، ما ته وګوره، مه مړه کېږه. وګوره زموږ کارونه لا پاتې دي، موږ خپل کلي ته ځو مورې. د زوی د واده نه دې مخکې مه مړه کېږه، مخکې له دې نه چې ته خپل انګور کور ته بوځې مه مړه کېږه. باریبان یو څه خو ووایه، مور ته مې یو څه ووایه باریبان. دا ولې خبرې نه کوي؟ مور مې ولې داسې غلې پرته ده؟ مورې پاسېږه مورې، پاسېږه مورې، پاسېږه مورې. ما ته وګوره مامیشه، مورې دې جلۍ سره واده وکړه او کورنۍ جوړه کړه. سمه ده مورې. زه تاسې دواړه د خپل حق نه بخښمه. ما په خپل کلي کې خاښه کړی زویه. ما د پلار قبر په څنګ کې دې خاښه کړه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مورې 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 خیر ته مه مړه کېږه. مورې خیر ته خبرې وکړه مورې، خبرې وکړه، یو څه وکړه باریوان، ته یو څه وکړه باریوان. خیر ده چې دا مړه نه شي باریوان، یو څه وکړه. زه پرته له خپل مور څخه ژوند نشم کولی، زه یې نشم زغملی باریوان. خیر ده یو څه وکړه مورې، مورې ما مه پرېږده مورې. مامیشه مامیشه ودرېږه مامیشه، داسې مه کوه. مامیش زمری عقل دې سر ته راوله. دودو مورې، دودو مورې، زما د سترګو په وړاندې هغه ووژله. سترګې دې خلاصې کړه دودو مورې. د خدای لپاره ما پرېږده، پرېمږده چې لاړ شم سرونه یې وسوځوم. کمپونۍ سازمان یې پرېږده چې لاړ شم هر څه یې وسوځوم. قومندان صاحب په کوم کتاب کې لیکل شوي دي چې بې ګناه کسان ووژنئ، ښځې ووژنئ؟ هغوی زما مور ووژله،
هغه زما مور وه قومندان صاحب زما مور وه مور مې زما په مخ کې ساه ورکړه لاسونه یې زما په لاس کې پاتې شول قومندان صاحب زه اوس د چا په دعا ژوند وکړم راته ووایه قومندان صاحب راته ووایه په هوش راشه زمریا په هوش راشه ته یو زمری عسکرې عسکره په هوش راشه ما مه لیونی کوم همیشه More. شاهینه له قومندان سره اړیکه ونیسه امر مو په ځای کې قومندان صاحب یو وزې او یو وزوه یو وزرې له تاسو سره خبرې کوي یو وزیو کله چې زهرا تختوله موږ ترې وژغورله اوس ترهګر پوهېږي چې زهرا ژوندۍ ده دو مور مو له لاسه ورکړه قومندان صاحب پوه نه شوم جلیله بیا یې ووایه قومندان صاحب دو مور وویشتل شوه د ګولیو مخې ته یې ځان وغورځوه خپل ځان یې قرباني که خدای دې وبخي خدای دې مامیشه صبر ورکړي مامیشه پام کوئ په دې درد سره کوم ناسم کار ونه کړي راځئ جلیله راځئ امر مو په ځای کېږي قومندان صاحب پوه شوم موږ ټول د مور په ارزښت پوهېږو زمریا دو مور یوازې ستا مور نه وه یوازې ستا مور نه ده وژل شوې خو اوس د همت وخت دی تا ته خدای په خپلې ارادې سره یو څه درکړي دي د دې لپاره چې ته صبر لرونکی پاتې شې همیشه که چېرته ته د هغې حق ورکړې نو کولی شي چې له دې درد څخه ځان وژغورې مور دې تاسې دواړه یې له مرګ څخه وژغورلی تاسې باید د هغې وصیت پر ځای کوئ ویلې اسانه دي قومندان صاحب ویلې اسانه دي خو په کوم ځای کې چې وربالي هغه ځای سوځېږي که عقل یې ومني خو زړه یې هېڅکله نشي منلی ته رښتیا وایې زمریا له مانه ته په دې درد ښه پوهېږې خو اوس دا اور یوازې هغه ځای نه سوځوي چې پرې اور بل شوی بلکې ټوله سیمه سوځوي دا اور موږ ټول سوځوي قومندان صاحب همدا دی همدا دی قومندان صاحب قومندان صاحب مامیش انشاءالله چې ښه کېږي شفیقه تاسې لاړ شئ پام کوئ ساتونکي ویښ که امرم پر ځای کېږي قومندان صاحب رای ولئ ژوندی اوسه لیلا ته زموږ د ټولو د ژوند ژغورلو وسیله وګرځېدې خو دودو ترور ستا چې څه له واسې پورول هغه دې وکړه خو بسنه یې ونه کړه قومندانه بسنه یې ونه کړه دوی باید ختم شي قومندانه نور نو دا شر او فساد باید پای ته ورسیږي زه باید همدا اوس کام ته وګرځم چې
په ما شکونه کی مزه خور جانې خیر دی. زه باید لاړه شم اسمین. حق دې راوبخه قومندانه. حلال دی وي خو ته خپل ځان ته پام کوه لیلا. هغه دې نزي سردار وروره خیر دې ورته وایي چې لاړه نشي. خور دې یوه لاره غوره کړې ده اسمین او د اوس لپاره نه ته او نه هم زه د هغې مخه نیولی شو. ولې سردار وروره هغه ولې بیا هلته ځي؟ ځکه چې هغې باور وکړ چې سازمان په دې ډول سره خلکو ته زیان رسوي. زه خپله خور غواړم سردار وروره خیر دی هغه دې هلته نه ځي. حالت یې څنګه دی زمریه؟ ګولۍ دننه ده قومندان صاحب. زه هڅه کوم چې وینه یې ودروم. سمه ده زمریه ته دې کار خلاص کړه چې موږ یې څارنوالی ته ور وپېژنو. امرم په ځای کېږي قومندان صاحب. خیر دی عسکره درد کوي. خیر دی یو څه وکړه. د ماشومانو غوندې چغې مه وهه. قومندان صاحب ډګروال صاحب ځي. ډېر پام پرې کوه زمریه د حالت په اړه یې بیا معلومات راکړه. امرم په ځای کېږي قومندان صاحب. زر کوه عسکره نه شم زغملی. پوه شوم ته نه غلی کېږي. د درد پچکارۍ درته کوم درد یې اراموي. زه ډېر خوشحاله شوم چې ستا خور وژغورل شوه زویه. ژوندی اوسې قومندان صاحب. دا سیمه دی تا ته امانت وي سرداره. دا چې تر هغه څومره ظالم او بې رحمه خلک دي لږ تر لږه زما په کچه خو پوهېږې. زه پوهېږم چې هغوی ظلم ته نه پرېږدي. اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب. څه چې مو د واسې پوره وي هغه سرته رسوو. خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي زویه. ژوندی اوسې قومندان صاحب. بیا عسکر راغلل ها لکه چې هر خواته خوار شوي دي. هلته څوک دی؟ هلته څوک دی؟ ته نوره ختمه شوې زیلان.
نوره نشي ژغورېدلی. لږ صبر وکړه، یو ځل زه کمپ ته ورسېږم. زه باید لومړی کمپ ته لاړ شم. اګر قمندان باید پوه شي چې خاینه څوک ده. بلوک په خپل ځای کې دی. ډګروال ژوندی دی. ستا دندې په وروستیو ورځو کې زموږ ټول عملیات تباه او برباد کړل. زموږ منځ کې یو خاین دی، زموږ له هر پلان څخه عسکرو ته خبر ورکوي، خو زه هغه پیدا کوم. دا چې ستاسو په منځ کې جاسوس دی او ته یې هم نشي پېژندلی، دا ستا کمزوري ښیي ګیره. ډېر ژر به مرکز ته راشي او خپل اظهارات به ورکړي ګیره. امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب. ووځئ بې شرفانو، ورک شئ، ورک شئ بې عقلو. زما په سر هسې نه مصیبت راغلی دی بې شرفانو، خو زه هغه جاسوس پیدا کوم، قسم خورم پیدا کوم یې. هغه زه په خپل لاس دوزخ ته لیږم. جلیله مهمه نه ده قمندان صاحب، زه ښه یم. دا خبره ښکاره شوه چې باریون ژوندی ده. دا د غره موږکان به کلي ته راشي. د باریون ژوند په ګواښ کې دی. ټپ دې وتړه جلیله. امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب. زهرا ته ښه یې؟ ښه یمه. دودو مور هغې زموږ لپاره خپل ځان قربان کړ. زغم ولره زمريه، همت دې له لاسه مه ورکوه، ځان دې مه خرابوه. د هغوی ګیدړانو غوښتنه دا ده چې موږ ته ماته راکړي، خو داسې به ونه شي. په اصل کې به هغه ګیدړان اوس د مامیش وړتیا وګوري، په اصل کې به په هغوی اوس مصیبت راشي. مامیشه، ته، زه، جلیل قمندان دی، موږ ټولو یو ډول درد ولیده، ومو زغمه او زغمو یې. قمندان صاحب، زه اوس څه وکړم؟ مور مې مړه شوه قمندان صاحب. مور دې انشاءالله چې جنت ته لاړه. لومړی په دې اړه فکر وکړه، د خپل د زړه اور دې مړ کړه، وروسته دې غوسه کنټرول کړه. بیا له هغه څخه وروسته دا زده کړه چې ته خپله غوسه څنګه د وسلې غوندې وکاروې. جلیل قمندان به یې تا ته در زده کړي. په تاسو وشول زمریه؟ تښتېدلی دی. هغه وتښتېد قمندان صاحب. ته ساپلاټې وایې زمریه؟ څوک تښتېدلی؟ تا څه وکړل زمریه؟ څه خبره ده قمندان صاحب؟ موږ یو کس چې بلوک ته یې چاودنه ورکوله ونیوه. لیلا له موږ سره مرسته وکړه. اوس هغه سړی تښتېدلی دی، هغه کمپ ته روان دی او لیلا هم هلته ده. هغه موږ ته په دې اړه ویلي ول. که هغه بې شرف کمپ ته په ځان رسولو بریالی شي، نو په دې معنا چې لیلا مړه شوه. زر کوئ سرتیرو، بیړه وکئ. دا ګیر له راتګ څخه یې مخکې خلاص کئ. اګیر قمندانه، هر څه دې برباد کړل روژده.
بدې پېښې ډېرې بدې پېښې وشوې بدې پېښې شوي دي ها دا چې ته عملیات بربادوي له دې څخه نور څه بدې پېښې کېدلی شي ته پوهېږې چې دلته نن څوک راغلي وو د سازمان مشران له ما څخه یې اظهارات واخیستل که هغوی په ما د اعدامولو حکم صادر کړي نو ته به هم له ما سره لاړه شې روژده دا عملیاتي بانیوان له امله برباد شوي دي اګیر قمندانه تا ما ته ونه ویل چې هغه ووژل شوه تا ما ته ونه ویل چې ما په خپلو سترګو ولیده ومې لیده قمندانه باور وکړه چې ومې لیده بانیوان هغوی له موږ سره لوبه وکړه قمندانه د عملیات پر مهال ما بانیوان ونیوله هغه مې دلته راوسته خو عسکر راورسېد له ما څخه یې واخیسته غلی شه خیرت خو به وي اګیر قمندانه دې احمقې ښځې ټول عملیات برباد کړل موږ ته یې ویل چې باریوان ووژل شوه خو هغه اوس هم ژوندی ده دا څنګه کېدلی شي قمندانه دا دې وشول که سازمان له دې خبرې څخه خبر شي نو زه هرومرو اعدامېږم څنګه داسې نیغې نیغې ګورې جلۍ عسکرو ته تېرې ویستې بې شرفه ته په خپل ځای کې دې کښېنه بادو زما خبرو ته ښه غوږ ونیسه باریوان نه ده وژل شوې اوس په کلي کې ده هر څه چې کوې وې که هغه خاینه ووژنه که چېرته په دې کار بریالی نه شوې نو خپل ځان دې ووژنه ما مه په زحمتوه پوه شوې باریوان به د هغه عسکر د مور په کور کې وي بادو سرتېریا پام کوئ چې عسکر مسکره مو نه ویني سمه ده څه خبره ده سرتېریا ډېرو خبرو پسې مه ګرځه دا ووایه چې زیلان دې ولیده کم ته راګرځېدلې زیلان سرتېري خو له کم څخه نه ده تللې چې راوګرځي بې شرفې زیلان کله چې زه ستا مخې ته ودرېږم بیا دروغ ووایه وبه ګورم چې دا ځلې ته څنګه ځان ژغورې که باریوان د ځمکې تل ته هم ننوځي تاسې به یې پیدا کوئ بې شرفانو په بلوک کې یې هم نه ساتي دا چې هغه جلۍ چېرته بیایي چېرته یې ساتي زه باید پوه شم پوه شوئ که نه اګیر قمندانه غږ دې مه باسه بې شرفه باریوان به پیدا کوئ که هغې بلې نړۍ ته هم تللې وي ما ته به یې پیدا کوئ اګیر قمندانه زه جاسوسه پېژنم زه په دام کې ولوېدم نور نو ځان نشم ژغورلی اګیر قمندانه جاسوسه زر کوم هلکه اګیر قمندانه جاسوسه پوه شوم ووایه جاسوسه زر کوم هلکه ووایه جاسوسه بې شرفه دا کس پیدا کې بې شرفانو چې دا ډز چا وکړه دا څوک دی حال ووایه جاسوس څوک دی ووایه بې شرفه جاسوس څوک دی دا سړی مړ شوی دی اګیر سرتېریا دا دلته څه روان دي بې شرفانو دا جاسوس څوک دی دا ډز کوم بې شرف وکړه دا جاسوس ما ته پیدا کړئ پیدا یې کړئ کونجا کایا زه ته هیڅ کلام یوازې نه پرېږدم کونجا په خدای دې سپارم زه هم تا په خدای سپارم سردار قمندانه مورې ما په دې ځای کې یوازې مه پرېږده زه مجبوره یم چې لاړ شم مهاوین لورې زه د لاسکار ورونو سره ځم زه وروسته بیا راځم ته اخلم سمه ده بیا به هېڅکله سره جلا نه شو
زما ګرانې لورې خیر ته په ما باور وکړه باري وای زه د خپلې مور قاتله ژوندی نه پرېږدم په دې حالت کې خپل ځای ته نشم تللی زمې مور داسې نشم ښخولی زه ډارېږم چې په تا څه ونه شي مامیشه ته خو هلته یوازې ځې هېڅ هم نه کېږي د خپلې مور غچ اخیستلو لپاره نه غواړم چې ملګري مې لږ وخت سره مخ شي زه باید یوازې لاړ شم باریبان ته هم له رشدا څخه ژغورل کېږې البته چې ځان درپسې رسوم بیړه وکړئ شفیقه امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب زه بېرته راځم لورې ته اندېښنه مه کوه سمه ده زر کوه خورې مورې خیر دی مزه ګوره موږ باید ستا مور بوزو هاوین ژوند یې له ګواښ سره مخ دی وروسته به بیا تل یو ځای اوسئ ګوره زه تا سره ژمنه کوم سمه ده زما په لور باندې خیر دی قمندان صاحب ډېر پام وساتئ ته اندېښنه مه کوه موږ پرې پام کوو راځه ته له ما سره راشه خورې امورې هاوین جانې ودرېږه مورې خیر دی مزه مورې امورې زر کوئ بیړه وکئ زر کوئ اګیر قمندان ژمنه کړې ده چا چې باریوان ووژله هغه ته انعام ورکوي که چا ووژله او که چا ژوندې ونیوله د دې لپاره ته دلته څه کوې ها که ما ته هم کوم څه راکوئ نو زه له تاسو سره ځم زه ورک شه بېشرفه زموږ په کار کې ځان مه شاملوه په دومره اسانۍ سره نشي کولی چې زموږ د سازمان سر تېری شي بې ځایه له موږ سره سیالي مه کوه که بل ځل مې مخې ته راغلی په دې سر دې بولم زر کوئ ناوخته شوه له پلار نه مې مخکې باید لاړ شم وسلې وویشه اسکر باریوان چیرته بیایي اګیر قمندانه موږ ورپسې یو په یو ښه وخت کې پې برید وکئ غرنۍ سیمې ته چې ورسېدل باریوان ترې واخلئ که په تا څه وشي نو زه به بیا څه کوم مامیشه یو زرې ستا خبرې اوري سنجاک 11 دوام ورکه لارې بندې دي یو زرې غر خوایدله ټولې لارې بندې کړي له ولایت څخه د باندې وتل ناشونې ده پوه شوم سنجاک 11 ژوندی اوسې یو درېم پوه شوم یاوز درې ستاسو امر څه دی قمندان صاحب موږ باید په یو ډول سره باریوان له کلي څخه وباسو یاوز درې اوس به موږ څه کوو البته چې یوه لاره پیدا کوو زهره ودرېږه ګیدړان موږ پسې دي موږ تعقیبوي یاوز یو ومې لیدل یاوز درې د غره لارې ته دننه کیږو دا کارونه پای ته نه رسیږي هغوی تل ما پسې ګرځي ته ارامه اوسه زهره چمتو اوسه جلیله څوک چې را روان دي نیسو یې
پوه شوم قومندان صاحب. افسره چمتو اوسه، لږ وروسته واده پیلیږي. امرم پر ځای کېږي قومندان صاحب. ځانونه تیار کړي هلکانو، لږ وروسته نښته رامنځته کېږي. عمره له مامیش سره یو ځای موضوع ونیسه، پام کوئ. مامیش چېرته دی قومندان صاحب؟ له تاسې سره موټر ته نه ده پورته شوی؟ کېدای شي چې له باریوان سره په مخکیني موټر کې پورته شوی وي. دا خو څه د چکر وهلو وخت نه دی. زه به هغه سره ګورم چې څنګه داسې یو کار یې کړی. زه خو پوه نه شوم چې ولې هغوی د غره لارې ته دننه شول. ټول د ځان چمتو کړي، دا کار باید همدلته پای ته ورسېږي. په خبره پوه شوئ؟ ټول چمتو اوسئ. سمدلاسه له موټرو څخه ښکته شئ. سمدلاسه د هغې تیږې شاته ځان ورسوئ. اوس لپاره ډاډمن ځای هغه دی، منډه کوئ. پام کوئ. پام کوئ. هله زر کوئ. پام کوئ هلکانو. زمین ته برابر شو. ودرېږه ودرېږه. موټر ودروه. له موټر څخه ښکته شئ. پام کوئ چې کوم بې ځایه حرکت ونه کړئ. زر کوئ لاندې ښکته شئ. زر کوئ زر کوئ. داسې ازادي دي. پام کوئ بې شرفانو. ورشئ ورشئ ورشئ. پام کوه چې تل خپل ځای څخه ونه خوځېږي کیسبان. دا له خپل حق څخه زیاتی کوي. ګناه دې نه ده، آخر زما خور یې. په خپل ځای کې دې پروت وکړه زهره. غلی شه کنه په دې سر دې ولم. نه مورې، دا خبره دلته نه خلاصېږي. پرته له دې چې ستا قاتله ونه وژنمه، له دې ځای څخه نه ځم. که نه زه خپل ځان نشم بخلی. کوناک بیړه وکئ. راشئ دوی ویسئ. موږ بیړه لرو. پوه شوم یو درې هلکانو حرکت کړی دی. قماندان صاحب ټول ځایونه مو ولټول قماندان صاحب. ته وایې ځمکه وچاودله او دوی پکې ننوتل. ځمکه نه ده چاودلې زمریه، هغوی کیسبان تښتولې. ستاسو امر څه دی قماندان صاحب؟ ورپسې ورشو. موږ وخت نه لرو جلیله. له مامیش سره دې اړیکه ونیوله؟ له مامیش سره مخابره نشته. که ورسره وي اړیکه نه نیسي. هغه هرومرو کم ته تللی دی. هغه غواړي چې د خپلې مور غچ واخلي. دا هلک هېڅ عقل نه لري جلیله. کوناک یوزیو. کوناک ستا چې غږ اوري دوام ورکړي یوزیو. کیسبان یې وتښتوله کوناک. په کلي کې نورو امنیتي چارواکو ته خبر ورکړئ. په ډېر احتمال سره مامیش په یوازې ځان کم ته ځي. له ځان سره 4 عسکره واخله. مامیش پیدا که. پوه شوم. ورځو یوزیو. باریون به څنګه شي قماندان صاحب؟ هغوی شا نه پرېږدي. کلي ته بېرته نه ګرځو جلیله، تر څو چې لارې خلاصېږي. موږ ته یو مناسب ځای پکار دی. پیدا مې که قماندان صاحب. په کمپ کې یو جاسوس شتون لري روژده.
موږ لکه ګیدړانو غوندې یو یو مړه کوي زموږ پلانونه خرابوي خو ډېر ژر به یې څېره ښکاره شي زه باید په یو ډول سره هغه خاین پیدا کړم زه په ټولو مغارو کې پټې څېړنه کوم هر څوک چې له موږ څخه پټ کارونه کوي هغه به ښکاره شي که چېرته ونیول شي نو زه به یې ادامه کړم هغې قومندانه ارامه اوسه روژده تر اوسه ستا د ادامولو حکم نه دی رد شوی ته څنګه بل څوک اداموې که بریوان ژوندۍ پاتې شوه نو په ځای به یې ته ووژل شي څوک یې زه یم لیلا خورې د مور غچ اخیستلو لپاره مې راغلی یم تر څو چې د هغه روجدا نومې قاتلې وینه تویه نه کړم هېڅ ځای ته نه ځم بیړو کې بې شرفانو هر ځای کې نیغ نیغ ولاړ یئ حاله زر کوئ ودرېږه پلاره کسان را روان دي پلاره او قومندانه په خیر راغلی خوشحاله اوسې زیا ماما دلته نه مرغالوزي او نه هم له دې ځای څخه څوک تېرېږي زیا ماما ته نه ډارېږې مونږ یوه ساله رو قومندانه کله چې وخت راغی هغه هم خپل څښتن ته ورکوو محزونه دا زما محزون دی زوی مې د قومندان صاحب محزون د ده په اړه دې څه نه وویلي کیسه یې اوږده ده زویه عسکر دلته څه کوي لاندې څخه د دوی د تعقیبولو لپاره زما ساه ووته هغوی بې شرفان څنګه راغلي یو څه ووایه ولې غلی ولاړې ما مو اوس ولیدل زه مې په خپل غم کې ډوب یم وای مورې وای ستا حال ویلو ته اړتیا نشته زه پوه شوم چې هغوی څنګه راغلي دي ما ته د مال راوړه احمقه پرته له کار څخه مال راوړل کېږي لومړی د خپل کار وکړه وروسته بیا مال واخله که کار دې وکړو نو زه یې درته راوړم هوښیار اوسه هوښیار ستا ژغورېدل زموږ په لاس کې دي خو ګورم چې ته د څه ډول خپل کار سرته رسوې صبر وکړه صبر اوس نو له دې مغارې څخه د وتلو بله لاره نشته نه نشته مامیشه دلته موږ د فشار لاندې راغلي یو که تا له ما سره یو ځای ونیسې نو دواړه به وسوځېږو محزونه صبر وکړه داسې مه کوه ته لیونی شوی محزونه داسې مه کوه غلی شه څه خبره ده زیا ماما غلی شه محزونه داسې مه کوه ته لیونی شوی محزونه صبر وکړه غلی شو زه اوس ادا شوی یم قومندانه زما د زوی اعصاب خراب دي ما خو درته ویلي وو چې کیسه یې اوږده ده تاسې څنګه دې خوا پېښه وکړه یا که زما په کیزبان لور کومه بده پېښه نه ده شوې زیا ماما کیزبان له موږ سره وه کله چې پلاره کې نښته رامنځته شوه هغه وډاره شوه او وتښتېده لکه چې کلي ته وګرځېده تا ته یې درولو سمه ده مخکې شه بې شرفې صبر وکړه
ښې ولټوئ بې شرفانو څوک چې جاسوس وي هغه له څېرې ښکاري نه خورې داسې نشي کېدلی اوس که موږ دواړه یو ځای سره وینو نو ته هم ما سره نیول کېږې ما ته وګوره خورې ته اوس ما ونیسه سمه ده چغې ووهه هغوی ته ووایه چې ما دا ونیو ورته مې وسپاره هغوی ته وژني مامیشه ژوندی دې نه پرېږدي نشي کېدلی بس دی کم عقلو نور دا کثافات مه لټوئ سم ځایونه ولټوئ څه چې موږ لټوو هغه مخابره ده او یا هم یو ډول تلیفون خدایه ته راسره مرسته وکړي راځه ته شاته خورې داسې زه وژل کېږم نو له ما سره به آګیر به هم وژل کېږي زموږ د دواړو مړی به یو ځای ځمکې ته وغورځېږي څه خبره وشوه دا غږ د څه شي و که بې ځایه حرکت دې وکړ نو په دې سر دې ولم پاسېږه بې شرفه موږ له تا څخه د باریوان سره غوښتی و لاړې لاړې آخر دې داره وستله کیزبان دې باریوان نږدې ملګری ده قومندانه په دې باندې کولی شو چې موږ هغه ونیسو دا کار موږ ته ګټه کوي ښه داسې ده بې شرفه موږ ته به ګټه رسوي که نه نو د باریوان پر ځای به تا ووژنم په دې پوه شه قومندانه باریوان او دا په یو موټر کې ول کېدای شي چې دواړه یو ځای ته بیول دا چې چېرته بیول په دې نه پوهېږم دا چې په هر څه پوهېږې یو یو به موږ ته وایي کیزبان سرتېرې دا کار دومره بې ارزښته نه دی سازمان ما اداموي له خپل ځان څخه د بل هېچ چا ځان راته ارزښت نه لري مخکې شئ بې شرفانو ځو مخکې شه ګورو چې کیزبان موږ ته څه وایي په دواړو سترګو قومندان صاحب ستا خپل کور دی تر څو چې د خوښوي خور دې دلته اوسېدلی شي ژوندی اوسې زیا ماما زه ستا دا نیکي نه هېروم د یو څو ورځو لپاره به ته د زیا ماما په کور کې پاتې شې زهره حسن او شاهین به هم دلته وي ژوندی اوسې دا زما د سردار قومندان امر دی زیا ماما ستاسې کور کې پاتې کېږم که زه خبر وایم ما تاسو ته ډېر شیان راوړل خو د اوس لپاره ما سره ګزاره وکړئ د فاطمې زویه اپلټې مو وایه او د سفر هغه خرڅ کور ته دننه که امر مو پر ځای کېږي ځان به ونه په زحمت او زویه هېڅ زحمت نه دی ستا راتلو ته په تمه کېږم سردار وروره مامیش پیدا که مخکې له دې چې په هغه څه وشي پیدا یې که ته اندېښنه مه کوه زهره په رښتیا سره موږ خور ورور یو ته مې ورور یې هېڅ باور مې نه کېږي فکر مې ګډوډ شوی دی خو یو څه شته چې زه ورڅخه نشم امن کړېدلی په رښتیا سره چې تا له ما سره د یو رښتیني ورور په صفت چلند وکړ قومندانه د هر څه لپاره درڅخه مننه کومه سردار وروره جامې بدله کې مخابرې روښانه پرېږدئ امر مو پر ځای کېږي قومندان صاحب مهرباني وکړه راځه باریوان لورې زر کوئ آګیر قومندان ژمنه کړې ده چا چې باریوان ووژله هغه ته انعام ورکوي که چا هغه ووژله او که چا ژوندې ونیوله د دې لپاره ما خوښه کوئ خیر دی ما خوښه کوئ تاسو ته وایم زارۍ درته کوم ما خوښه کوئ خیر دی ما خوښه کوئ ما خوښه کوئ ما خوښه کوئ خیر ده ووایه هغوی باریوان چېرته بوتله زه نه پوهېږم اګیر قومندانه زه نه پوهېږم
حال وایه کیزبان سرتیری ته د باریوان یوه ښه ملګرې یې ښه راز ساتونکې یې ته پوهېږې چې هغه چېرته ده هغې تا ته ویلي دي پوهېږم هغه یې د ولایت څخه د باندې بوتله لارې بندې دي بې شرفې هغوی هېڅ ځای ته نشي تللی حال ووایه که نه نو دلته په ډېرې سختۍ سره ووژل شي والله چې زه نه پوهېږم اګیر قمندانه خیر دی داسې چې ده نو ته خپله ښه پوهېږې زه نه پوهېږم خیر دی ما خوښه کوئ داسې مه کوئ خیر دی زه نه پوهېږم قمندانه زه نه پوهېږم چې هغوی چېرته لاړل زه نه پوهېږم والله چې زه نه پوهېږم په هېڅ هم نه پوهېږم ما خوښه کوئ خیر دی ما خوښه کوئ زه په هېڅ هم نه پوهېږم بې شرفانو زه اوس له کوم یو څخه یې پیل کوم خیر دی مه کوئ داسې که یو راغلی وای قمندانه که رشدا وولم اګیر راځي خیر دی که اګیر وولم رشدا راځي زه به اوس دلته د دوی په اړه فکر کوم د دې لپاره چې پوه شم کوم یو یې ګواښونکی دی هیله کوم اګیر قمندانه وژل کیږئ فکر کولو ته څه اړتیا ده دا چې زما د مور قاتله ژوندۍ ولاړه ده زه به اوس د هغې پر ځای بل کس ولم ما وژغورئ ما وژغورئ خیر دی یا به حال وایي یا به وژل کېږې پرېکړه ستا په لاس کې ده چېرته لاړل والله که زه پوهېږم خیر دی داسې مه کوئ خیر دی زارۍ کوم درته ما خوښه کوئ خیر دی ما خوښه کوئ دا ښځه په رښتیا سره په څه نه پوهېږي اګیر قمندانه موټر کې د باریوان په څنګ کې وه که دا نه پوهېږي نو څوک پوهېږي زیلان زه پوهېږم اګیر قمندانه بې شرفه رزیله څه پوهېږې بې شرفه ته په څه پوهېږې لږ مخکې په سیمه کې زما د جاسوسانو له ډلې څخه یو کس را سره اړیکه ونیوله د باریوان د اوسېدلو ځای یې راته وښوده عسکرو باریوان د دې ښځې د پلار کور ته بیولې ده اګیر قمندانه ما خوښه که زه تاسو ته زارۍ کوم رښتیا وایي بې شرفه زما تر ټولو نږدې جاسوس هغوی لیدلي دي اګیر قمندانه آفرین بادو په دومره وخت کې د آخر سازمان ته یو لاسته راوړنه راوړه تاسو ته زه زارۍ کوم یا څوک مې وژغورئ هیله کوم یا څوک مې وژغورئ یا څوک اوس مخې واورئ اګیر قمندانه کیدای شي کیزبان زموږ کار اسان کړي رسۍ خوشکه بې شرفې وسله دې ښکته که روژده زیلان رښتیا وایي کیزبان به یوه څه موده نوره هم ژوندی وي کیدای شي چې زموږ کار اسانه کړي سرتېرې حسن هم هغه یو ورځ وژل کېږي زیلان سرتېرې هغه واخله په مغاره کې یې بنده که له ما سره راشي بې شرفانو زما لور یوازې پاتې هغه پرته له ما هېڅوک هم نه لري ونیسئ راځه سرتېرې دوی پوه شو چې باریوان چېرته ده زه باید یو کار وکړم د باریوان لپاره اصلي ګواښ ډېر نږدې دی سرتېرې که څه وایي کیزبان که چېرته باریوان زما د پلار په کور کې وي نو زما ورور محزون د هغې لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی زما یو ورور و نوم یې سید و پلار مې فکر کوي چې هغه په ماین باندې الوتی او مړ شوی دی خو په اصل کې زما ورور محزون هغه ویشتلی دی دا څه وایي کیزبان د محزون د آرامولو لپاره هېڅ کوم نشهیي توکي نشته لیلا سازمان په دې خبره ښه پوهېږي هغوی محزون غلط کاروي خدایا سردار قمندان خو په دې خبرو نه پوهېږي راځه کیزبان
پوه شوې که نه دا ځل ستا دنده د هغې باریوان وژل دي همدا د سازمان امر دی د دې تیلو په کارولو خو پوهېږې هر ځای کې ښه وشینده سمه ده هر څه سوځوم هغه وژنم خو ته ماته مال څه وخت راوړې لومړی جلۍ ووژنه وروسته بیا مال لاسته راوړې څو کاله کېږي چې ته موږ ته کار کوې هر ځل یې د مال لاسته راوړی دا ځل به یې هم لاسته راوړې هغه هم تر ټولو ښه مال زر کوې شرافه داسې فکر کوو چې ته هدف ولیده داسې سمدلاسه به ډز نه کوې لومړی به د مسافې په کچه د شمال لوری او تیزوالی حساب کې وروسته به بیا ډز وکړې ملګریه څه فکر کوې چې مقابل لوری به تا ته غلی ولاړ وي ته دا خولۍ ونیسه راکه 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 ته څه کوې د فاطمې زویه ګوره اوس غلی شه اوس ورته ګوره شمال اندازه کوم آها ما ته وګوره هغه مخامخ بوتل د وروسي ځل لپاره وګوره بل ځل بیا نشي لیدلی تیار یې ملګریا پیدا مې که غورځوم یې په ما کې ستونزه نشته لکه چې په شمال کې ستونزه پیدا شوه او واخلته یې ووله هغه تا څنګه وویشت ها تا شمال څنګه اندازه کړ ها مامیشه زما له امله په تاسې ډول پیښې کېږي مامیشه ملګریه ها چاړه وسلې ته ورته ده کله چې د هدف ولیده پرې برید وکړه وخت مه ضایع کوه وخت مه ضایع کوه ښه ګوره زه څه درته وایم ته زما پلار پېژنې نه هغه د چړې لاستی دی سمه ده ته زما بابا پېژنې نه هغه د چړې اوسپنه ده سمه ده ته ما پېژنې ملګریه هو زه تا پېژنم کم عقل اسان په چاړو اصلي نښان ویشتونکی زه اوس د شمال اندازه ګورم اندازه مې وکتله نظر زما په وړاندوینې سره چاړو باید په 12 ثانیو کې هلته ورسېږي وګوره وله مې ودلېده څنګه مې وویشته اوس ماته وګوره ښه ګوره مې ملګریا دا څنګه داسې وشول راځه یو ځل بیا راځه که په 12 ثانیو کې دلته رسېدلی وای نه خسمه لګېده ته ډېرې خبرې کوې ډېرې موږ واده کوو باریوان په ژوند کې به زه او ته همداسې یو ځای اوسو ما ته وګوره اوس موږ ته د ګلانو کرل کومه ګټه نه رسوي ځکه چې هغه بیا زموږ ماشومان شکوي د 4-5 شوخو ماشومانو په شنه کې ګلان چېرته پاتې کېږي وبه شکوي مامیشه انشاءالله چې وبه شکوي بیا به وګورې دا یو خیال نه دی دا هر څه به رښتیا شي خدای دې موږ ژوندي لري
کاش چې همداسې شي مامیشه، کاش چې باریوان لورې له کلي څخه یې پنیر راوړی دی، یو ځل راشه. زه بخښنه غواړم خورې، زه په خپلو درملو پسې راغلی یم خورې. اوف پلاره اوف. انشاءالله چې تر اوسه نه ده ناوخته شوې. زر کوئ ووایئ چې دا د چا ده؟ که چېرته د دې مخابرې څښتن پیدا نه شو نو ژمنه کوم چې پرته له دردېدلو څخه یې وژنم، خو که چېرته زه یې پیدا کړم نو دا غرونه به د هغه مرګ زر کاله هم هیر نه کي. راځه ته هم دننه راشه زیلان سرتېرې. دا مخابره زموږ منځ کې خپل څښتن لټوي. ګورم چې زموږ په منځ کې خاین څوک دی. که چېرته دوی پوه شي چې دا زما خبره ده نو زه به ووژل شم. جاسوس د دې په وسیله عسکرو ته معلومات ورکول ګیره؟ هو همداسې ده، د دې په وسیله یې هغوی ته معلومات ورکړي. تا هیڅوک نه دي لیدلي چې دا مخابره یې کارولې وي؟ ها یو ځل فکر وکړه. نه سرتیریه ما نه دی لیدلی. اوس به موږ ټول پوه شو زیلان سرتېرې. ګوره کله چې دې ځای ته فشار ورکړي نو هغه شمېرې ته چې په وروستي ځل ورته زنګ وهل شوی وي یا زنګ ورځي، مقابل لورې به د هغه چا نوم واخلي چې دې مخابرې نه ورته زنګ وهل شوی وي. بل ځل یې نه وایم بې شرفانو، د دې مخابرې څښتن چې هر څوک دی ځان دې راوښیي، که نه نو هغه ته به دوزخ دلته ور وښیم. زما نوم مه اخله قومندانه، خیر دی نوم مې مه اخله. د ګیدړانو د زهرا د وژلو لپاره د کم څخه د باندې کوم کس ته دنده سپارلې قومندان صاحب؟ هو همداسې ده جلیله، د هغوی یو خبریال هغوی ته خبر رسولی دی. د ډګروال مرستیال موږ ته خبر راکړ. اوس پوهېږو چې هغه بې شرف انسان څوک دی. خیر کې خدایا دا څنګه؟ څه وشول قومندان صاحب؟ دا محزون دی جلیله، موږ باید سمدلاسه هغو هلکانو ته خبر ورکړو. دا لیلا ده، کیدای شي چې هغه په څه خبره وي. اورم دا ګیدړان بیا څه ډول ورانکارۍ پسې ګرځي؟ زه په اسانۍ سره نه مړه کېږم قاتله، ته به هم له ما سره وژل کېږي. بلې بلې هلته څه راباندې یو څه ووایه. زر کوه قومندانه یو نوم واخله. خبرې نه کوي، هرومرو څه خبره ده؟ داسې نه چې پرې شکي شوي وي. نه پوهېږم. غلی شي بې شرفانو. تلیفون یې ورته پیدا کړی جلیله. اګیر ګیدړ هغه وژني قومندان صاحب. وځئ 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 بې شرفانو، ورک شئ، بیا رانه شئ، ورک شئ، وځئ. څوک یې؟ زه یم ریندارې حسن. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وسلې دي، دا وسلې دي له تا سره امانت وي ورېندارې. پام کوه چې څه پرې ونه شي، که نه موږ به برباد شو او وروسته به بیا هغه اعصاب خرابه جلې زموږ اعصاب خراب کي. جی ماما کار لري، موږ هم ورسره مرسته کوو.
سمه ده ښه داسې چې دا نو زه لاړم دا ته څه وایې لیلا خورې ته وایې چې تر ټولو لوی ګواښ اوس د زیا ماما په کور کې دی همداسې ده ما سردار قمندان ته خبر ورکوه خو هغوی زما تلیفون پیدا کړ بیړه کولو ته اړتیا ده مامیشه ته باید همدا اوس لاړ شې که نه نو ته به باریوان بیا هېڅکله ونه ګورې څنګه به نه ځم هغه هم په منډه منډه ځم خو زه تر څو هغه روژده نومې ښځه ونه وژنم د زړه اور مې نه مړ کېږي ځه ستا کار د باریوان ژغورل دي مامیشه زه هم د خپل پلار او مور د قاتلانو لپاره دلته یم زموږ دښمن یوازې هغه نه ده ټول سازمان دی خدای دې له تا سره مرسته وکړي کاش وا چې ما د لیلا نوم وانخیسته د دې لپاره یې زنګ ووهه تر څو معلومه کړي چې موږ د چا نوم اخلو راځئ دلته وړاندې کېږدئ ښه خدای دې له تاسو څخه راضي شي زامنو خدای دې له تاسو څخه هم راضي شي خدای دې له تاسو څخه هم راضي شي ماما راځئ راځه په کراره راځئ د دې دیوال بیخ کې دلته یې کېږدئ له شاهین سره اړیکه ونیسه جلیله او ماته یې راکړه امر مو پسې کېږي قمندان صاحب یا اوس درې ځواب راکړه زر کوه شاهینه معاملې منې کوه خیر اوسئ زامنو له دې ونې څخه خدای بښلې ښه ساتنه کوله وی دا لوګی له کوم ځای راوځي زویا مازون زویا ما ګوره سر کوه صبر وکړه ماما صبر وکړه ځواب راکړه یا اوس مو معاملې ونې کوه انشاءالله چې موږ به هم همداسې یو انځور ولرو انشاءالله چې دا ورځې به هم ووینو زویا مازونه شاهین ملګریا منډه که شاهینه پام کوه د باندې راوځه زویا هلته مو پاتې کېږه زر کوئ بیړه وکړئ هلکانو هله زر کوئ موټر ته پورته شئ کومه خبره ده جلیله هغوی ولې ځواب نه ورکوي هلته څه روان دي زر باید هلته لاړ شو زر کېدای شي چې مخابره چېرته هېره کړې وي قمندان صاحب لږ ارامه اوسئ لږ وروسته رسېږو سمه ده زر کوه د مور په نصیب کې مې دا نه و چې زما په ځان کې د ناوې جامې وګوري کوم مور چې زما سره کړې ومه زما مور یې هم وسوځوله مازونه زویا د باندې راوځه اور مړ کې خیر دی زوی مې سوځېږي وی خدایا
خدایا دا ته څه کوې سړیه؟ ته باید مړه شې، زه مجبوره یم. مه لیونی کېږه محزونه، د خپل پلار په اړه فکر وکړه، د خپل ځان په اړه فکر وکړه. افسوس دې په تا وي. هغه تومانچه وغورځوه. زه همدا یوه لاره لرم، د دې لپاره چې زه له دې عذاب څخه خلاص شم، زه باید تا ووژنم. سازمان باید ما ته مال راکړي. سازمان پرته له درد څخه بل شی چاته نه ورکوي. په دې خبره تر ټولو ښه پوهېږم. شاهینه یا هغه راوباسم زیاته هم په اور کې سوځم. ماما ودرېږه. مازون دننه نشته. تللی دی تللی دی تللی دی. دلته څه روان دي؟ باریبان دننه ده، هغه به هلته سوځېږي. زه اوس څه وکړم؟ باریبان هغه تومانچه وغورځوه محزونه. پرته ستا له وژلو څخه بله چاره نشته. زویا مازونه زویا لورې دا تا څه وکړل؟ تومانچه ته شوه بچیا مازونه. زویا آرام اوسه خورې. خیر دی مرسته وکړئ، خیر دی د الله د رضا لپاره. زیا ماما مړ شوی دی. نشي مړ کېدلی، له سعید څخه وروسته څه دا نشم زغملی. نشي مړ کېدلی خدایا. جیا ماما مړ شوی دی، اوس د چغو وهلو وخت نه دی. پای ته نشي رسېدلی. زما تقدیر همداسې دی. هر چېرته له ما څخه خلک زیان ویني او بس. تومانچه تشه ده، د دې لپاره چې دا کوم لیونتوبونه کې زه یې تل تشه ساتم. تا ولې ډز وکړ؟ ولې؟ خورې هغه وسله راکړه. مه رانږدې کېږه شاهینه، په ما نوره خوشحالي حرامه ده. پام کوه چې رانږدې نه شې. خورې زویا لرې شه. خورې ارامه اوسه خورې. مه رانږدې کېږه شاهینه. خورې صبر وکړه. داسې مه کوه خورې، وسله راکړه. خورې داسې مه کوه. مه راځه شاهینه، ما پرېږدئ. خورې داسې مه کوه. ما پرېږدئ چې لاړه شمه. وسله ماته راکړه. مه کوه خورې. مه راځه شاهینه، مه راځه. آرامه اوسه. مه راځه. کوردی جلۍ، ته ښایې کوردی جلۍ. مه رانږدې کېږه مامیشه. ما ته وګوره، دا وسله ستا په لاس کې څه کوي؟ د خوشحالۍ لوبه نوره پای ته ورسېده مامیشه. څه پای ته ورسېده؟ څنګه پای ته ورسېده؟ ته ما ته ووایه که نه. دومره اسانه نه ده. هغه وسله ما ته راکړه. مه رانږدې کېږه مامیشه. زویا خدایا په هوښ شه زیا ماما، اوس موږ څه نشو کولی. یو کس مې وویشته مامیشه. ما پرېږده چې لاړه شمه. له مخې څخه مې لرې شه مامیشه. موږ په حرامه نه پرېږدي مامیشه. خوشحالي په موږ حرامه ده. ته هېڅ ځای ته نشې تللی کوردی جلۍ. زه ته هېڅکله نه پرېږدم. له مخې مې لرې شه مامیشه. دننه مې یو کس ویشتلی دی مامیشه. نور نو زما بېرته راګرځېدل نشته. محزون مې وویشته. ته څه وایې باریبان؟ څنګه؟ ته هم باید ووژل شې. ماما ودرېږه، ماما ودرېږه. ماما ودرېږه. خوشې که یو خوشې که صبر وکړه. صبر وکړه. صبر وکړه. صبر وکړه ماما.
Oh.